مخکې له دې نه چې په سینه بغل باندې پوه شو په دې ناروغۍ باندې اول باید په دې پوه شو چې یعنې سږي یعنې پړپوس یا پپوس چې د انسان په بدن کې یو غړی ارګان دی او دا د ساه د اخیستلو او د ساه د ایستلو وظیفه چې دی دنده سرته رسوي او په دې کې چې کوم دی اکسیجن د پړپوس ته داخلیږي او بیا په دې پړپوس کې هوایي لارې دي او دغه هوایي لارې د پکوڼیو سره یو ځای دي چې دغه پکوڼې بیا د وینې د رګونو سره وصل کیږي یو ځای کیږي او بیا په دغه ځای کې چې دی د دې پکوڼیو او د وینې د رګونو د لارې چې کوم دی یعنې دا پاکه هوا چې موږ اخلو په ساه اخیستلو کې دا چې دی په دې کې اکسیجن وي او دغه اکسیجن یعنې وینې دوران ته په دې شکل ورداخلیږي او بیا د دغه وینې د رګونو څخه بدن کې چې کوم زهري مواد دي د کاربن ډای اکساید په نامه باندې دا د پړپوس د پکوڼیو ته داخلیږي او د پکوڼیو د لارې بیا هوایي لارو ته او د هوایي لارې نه چې دی نو د ساه ایستلو په وخت کې بهر ته چې دی خارجېږي او په دې شکل باندې یعنې د ساه اخیستلو او ساه ایستلو یا د وینې د پاکولو دنده سرته رسوي. کله چې هم دا پپوس یا سږي ناروغه شي دې ته